ابو ذر رضی الله عنه فرمایي ویو نبی علیہ السلام د یخ په زمانه کې د باندې راووتی نو د درختو سوی پاڼې چې دی هغه رېزېدلې وای نبی علیہ السلام یو درخت ونیوله داسې شاخ یې ونیوي نو هغه شاخ څخه نور هم پاڼې ورېزېدلې وای ما ته ویلی ابو ذره مسلمان بنده چې د الله د رضا دپاره لمونځ کوي د هغه دغه لمانځه په برکت سره د ده دا ګناوې داسې تویېږي لکه د دا درخت څه چې پاڼې تویېږي یعنی د یخ په موسم کې خو دا درخت تاسې لیدلی دي چې ګردې پاڼې ژړې شي بیا ګردې ایله شي راورځېږي بلکې داسې درخت یې چې یو درخت اگر څه یوه پاڼه هم نشي باندې پاته نو که یو سړی 5 وخته پابندي سره لمونځ کوي د الله د رضا دپاره کوي د دغه سړي ګناوې به الله داسې تویي لکه د هغه درخت چې پاڼې تویږي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وایي نبي علیه السلام یې ور وویل چې تاسو ماته دا راوښیاست چې د یو سړي د کور په دروازې ته مخ ته یو نهر جاری وي یعنی جاری نهر وي روان وي اوبه پکې روانې وي او دی په دې کې 15 واره غسل کوي په هغه نهر کې آیا د ده په بدن باندې به خرې پاته سي صحابه رضی الله عنهم اجمعین ورته وویل چې د الله رسوله هېڅکله نشي پاته کېدلی په نهر کې 15 واره چې غسل وکړي نو خو بدن به ډېر صفا سي نبی علیه السلام ورته وایي دغه مثال د 15 وخته لمنځو دی کوم سړی چې 15 وخته پابندي سره لمونځ کوي الله به د بدن څخه داسې دا ګناوې توکي لکه هغه خرې چې د بدن څخه دورې شي د غسل په ذریعه سره دا نیر خو تاسو یو نیر چې دی جاری نیر وي بل هغه ډېر زور ګهره نیر وي او اوبه هم صفا وي نو په هغه کې چې 15 واره غسل کوي دا مثال په دې وجه کړی دی په هغه کې چې 15 واره غسل کوي یو خو جاری اوبه چې هغه سړی ډېر زر صفا کوي او بیا ډېر ګهره وي په هغه کې اوبه ډېرې وي نو هغه سړی ډېر صفا کوي او بیا تیز روان وي نو 15 واره غسل په داسې نیر چې وکړي خامخا بدن صفا کېږي نبی علیه السلام وایي داسې چې 15 وخت څوک لمونځ کوي دغه 15 وختو لمونځو برکت به دا وي چې د په بدن به یوه ګناه هم نشي پاته داسې بیا الله پاک صفا کړي د ګناهو او یو مثال ورکوي وکه سړی په یو کارخانه کې کار کوي د کارخانې او د تر کوره پورې په لاره کې 15 نیر راځي د چې په کارخانه کې کار وکړي نو کپړې په کارخانه کې خراب شي وړي شي او نور خیرن شي بیا د چې د کارخانې څخه کور ته راځي نو د 15 نیرونه دی په هر نیر کې د یو واره غسل کې بیا کور ته راورسیږي نو آیا د دې په بدن به د کپړې به خیرن پاتې شي نو هیڅ کله نشي پاتې کېدلی 15 نیره کې غسل کې بیا کور ته راځي داسې مثال د 15 وخت لمنځو دی نبی علیه السلام دا مثالونه په دې ورکول چې د خلکو د خبره به سمجھ کې راشي خبره ذهن ته راشي اسانه شي ورته او خبره دام هغه چې ستا مخاطب ته چې کوم سړی ناشي دا هغه سړی ستا خبره په سمجھ کې راځي د سړی څه وایي یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي کله چې د لمانځه وخت شي یو فرشته اعلان کوي چې اے د آدم اولاده ولاړ سه هغه اور چې تا د خپل ګناهو په وجه سره په خپل ځان باندې بل کړی دی هغه اور مړ کړه وای بیا دیندار خلک چې دی هغه او دس وکي او لمونځ وکي د ماپښین لمونځ وکي وای د دغه لمونځ په برکت سره د هغه د ساره تر ماپښینه چې کومې ګناوې کړي دي هغه الله ټول ور معاف کړي بیا د ماپښینه تر مازګره چې کومې ګناوې کړي دي هغه الله ټول ور معاف کړي داسې د ماښامه تر ماخستنه پورې او بیا چې دا سړی وای د ماخستن لمونځ وکي د لمانځه بعد خلک د بيدودو ترتیب جوړ کې په بيدودو کې مشغوله سي بعضی خلک وای داسې وي چې هغه د شپې سره غنیمت یې وګڼي د شپې په د شپه کې دا بعضی خلک داسې وي چې هغه په زنا او په شراب او په ګناو باندې مبتلا شي چې د شپه د خلک ګرد بيدسو د دې څخه د موقع اخی په دې کې د ګناوي او زنا وکي او بعضی خلک بیا داسې دي چې هغه د شپه غنیمت وګڼي هغه بیا دا کوي چې هغه په فیصله باندې ودرېږي د الله ته عبادت شروع کړي لمن شروع کی څوک تلاوت شروع کی څوک ذکر شروع کی سلمان رضی الله عنه یو مشهور صحابي دی هغه وای کوم ټیم چې د ماخستن لمونځ وسی خلق فارغ سي نو به خلق په درې جماعتو کې تقسیم سي یعنی درې جماعت د خلکو جوړ شي د عام د دنیا چې کم خلک دي دا په درې جماعت کې تقسیم سي یو هغه خلک دي چې دغه د پاره د غشپن نعمت وګرځي د خیر ذریعہ وګرځي د دې د فائدې لپاره یو ثمره یو فائدہ وګرځي هغه خلک دي چې خلک ټول به دسو د اوس غنیمت څوک مینه ویني او یوازې الله ته په عبادت باندې ودرېږي او المن شروع کی یا خپل ذکر شروع کی یا تلاوت شروع کی یا د الله سره بس راز او ناس خبري شروع کی وای دغه شپه دغه خلکو د پاره نعمت وګرځي او د دې د آخرت د پاره ډیره غټه ذخیره وګرځي او د شپه د دې د پاره ډیره قیمتي سي او دا د خیر خدای د خیر جماعت دی
ایو جماعت بیا هغه دی چې ګرد ماستن مونځ وسو ګرد خلک بیده شو دوی بیا څه چم کوي دوی بیا راولاړ شي په زنا کې مبتلا شي ګناه شروع کړي شرابو باندې اخته شي په نور چې کوم د دنیا فحاشي او ګناوي دي په هغو باندې اخته شي وایي دغه شپه د دغو دپاره د عذاب ذریعه وګرځي د قیامت دپاره به دوی دپاره د پریشانۍ ذریعه ګرځي دا شپه نو دغه جماعت د خسارې والا جماعت دی دا نقصان دی جماعت دی دا جماعت ډیر په خساره کې دی د دې مستقبل ډیر تاریک دی دا دویم جماعت او دریم جماعت هغه دی چې هغه نه په عبادت کې مشغوله شي نه په ګناو کې مشغوله شي چې د ماخستن منځ یې وکړي فورا کور ته رالی بیده شو وایي دا خلکو نه ګټه وکړه او نه تاوان وکړي یعنی نه څه ولاړو ځین نه څه ورته رالو او که صرف دا وي چې په سنت طریقه باندې بیده شي یو خبره زه بیا د ځانه پکې کوم که په سنت طریقه باندې یو سړی بیده شي د دې ټوله شپه په عبادت کې الله پاک شماري نو موږ د خپل ځون چې دی هغه د الله رب العزت د کور عادي جوړ کړو چې موږ د مسجد پابند شو یعنی چې خلک دا وایي چې دا سړی ډېر مؤمن دی دومره زیات په کثرت سره موږ منځونه وکړو چې خلک زموږ په باره کې دا ګواهي ورکړي چې دا سړی مؤمن دی او یو ډاکټر لیکي د واشنگټن کې یو ډاکټر دی هغه دا لیکي د لمانځه فایده لیکي چې د لمونځونو فایده لري غیر مسلم دی هغه وایي چې زما وسوسې زه په دغه ملک کې دغه لمونځ دی په ټولو باندې لازم کوم یعنی زما دا زړه غواړي د زړه خواهش مې دا دی چې زه دغه لمونځ په هر سړي باندې لازم کوم چې هر سړی د لمونځ کوي 5 وخت بیا وجه لیکلې ده هغه د زړه سپیشلیست ډاکټر دی هغه دا وایي دغه زړه چې دی دا وینه چې کم زړه پمپ کوي نو لاندې خو وینه ښه په ښه مقدار سره ځي د زړه چې لاندې کم پښو ته رګو ته بدن ته دا ټول ته وینه سمه ځي خو بلای چې کوم وینه دی پمپوي هغه ډېر په تکلیف باندې پمپېږي لکه زموږ د دنیا مثال دی یو اول چت چې دی هغه ډونکي ماشين چې دی هغه ډېر په ښه مقدار سره اوبه پورته کوي دویم چت تر هغه څه کمی پورته کوي او دریم چت په تکلیف باندې پورته کوي ولې هغه ډېر بالای دی دا چې د وینې چې کم نظام دی وینه چې کم زموږ په بدن کې کوم وینه چلیږي نو دوی وایي زه په دې سوچ کوم چې اوس یو داسې چم یو داسې طریقه یو داسې ورزش ته پیدا کوم چې هغه هر سړی په ورځ کې 15 واره دی سر کښته کې پښې پورته یي چې دغه وینه چې هغه د مخ او دماغ او دغه د وینه په ښه مقدار سره ورسیږي لکه هغه اول چته چې رسیږي او په ښه مقدار باندې دا چې دغه نور بدن ته سر ته دماغ ته سترګو ته د وینه په ښه مقدار باندې ورسیږي وزه ډېر په سوچ کوم بیا چې ما مسلمانانو ته وکتل مسلمانان 15 وخت لمونځ کوي هغه سجده لګي په لمانځه کې هر رکعت کې 2 سجدې ستا که نسته 2 سجدې چې ته وکړې ستا سر کښته شو بدن پورته شو ستا دغه وینې مقدار چې کم دی هغه مخ ته ګرده ولاړی دماغ ته ستا وینه ولاړه او ستا بالای نظام چې کم دی هغه ته ګرده وینه په ښه مقدار باندې رسېږي نو دی وایي 15 واره دا لمونځ کوي او په یوه لمونځ کې څومره زیاتې سجدې کوي یعنې دا خلک په 24 غنټه کې 100 واره سر کښته کوي چې د دوی دغه وینه چې هغه په ډېر ښه مقدار باندې ولاړه شي د لمونځ چې موږ کوو په دې کې جسماني ډېرې زیاتې فایدې دي دا آخرت خو آخرت دی چې هغه به الله ښایسته کوي انعامونه خو د دنیا د دین انعامونه خو ډېر زیات دي خو دغه د دنیا چې کومې زموږ بدن ته کومې فایدې میلاویږي کومې فایدې چې موږ ته راکوي نو دغه فایدې خالي د جسماني فایدې زموږ صحت د صحت علامت دی لمونځګزار سړی چې دی هغه به صحتمند وي دا بعضې خلک دا نوي ځوانان او نوي زنانې چې کوي هغه په دا مخ باندې دومره زیاتې خرچې کوي دا بیوټي پارلر او چې شو دومره زیاتې خرچې کوي چې مخ مې ښایسته شي حالانکه کاغه دا سوچ وکي صرف د خپل منځه سجده دی او سغټه کی یعنی که هر زنانه هر سړی دا غواړي چې زما مخ شت سر او شښته سي بس هغه د خپل سجده غټه کی یعنی که په سجده کې اوس درې واره سبحان ربي الاعلى وای یو سوار دی وای یو له سوار دی وای ډیر په کثرت 15 منټه د سجده کوي نوافل چې کوي هغه کې د 15 منټه سجده وکي چې سجده څومره غټه سو مخ به عمره شایسته وي دا ګار د جنجالو سره خلاص دا دومره غټ خرچي چې په ځان باندې کوي په زراو خرچي کوي دا خرچو سره بګر بچاو چې په دې خرچي به بل شي وکي مخ به الله شایسته کی او دا د تجربه خبره ده که هر سړی غواړي هغه د خپل سجده چې دا غټه کی او بل په سجده کې انتهایی زیات سکون سړی ته ملاوي شي یعنی حدیث کې راځي وای کوم سړی چې سجده کوي دغه د سجده د اثر شي د الله په قدمو کې دی بلا تشبیه الله خو داس نه لکه اوس موږ انسانان خدا د الله په قدمو کې دی څومره عاجزي ده د سړی چې خپل سر چې دی هغه د الله په قدم کې او یو حدیث کې راځي من صلى لله 40 يوما وای کوم سړی چې
سلويش ورځې په تکبیر الله سره د په پابندي سره تکبیر الله سره لمونځ وکي جماعت وکي دغه سړی ته الله پاک کتبت له براءتان الله دوه انعام دې سړی ته ورکي براءه من النار و براءه من النفاق دا سړی الله پاک د جهنم سم خلاصي او دا سړی د نفاق سم خلاصي منافق به دا سړی نه وي سلويش ورځې پابندي سره په تکبیر الله سره لمونځ وکي ادا عاصم عصام رحم الله د عاصم بلخی رحم الله سے پښتنه وکړه دغه څه د پښتنه په تل مونږ څنګه کوي ستاسو د مونږ طریقه څنګه د مشته راوښه هغه موږ بزرګ دی درته وځل مونږ په دې طریقه باندې کومه زه په شته طریقه سره او د وکم د آداب او د شرایطو ډیر خیال وساتم په توجه سره او د وکم دغه باندې چې په کم ځای باندې مونږ کوم الته ودرېږم شپ اطمینان سره په سکون سره ودرېږم ګر سوچونه ختم کم بیا وځه دا سوچ کوم تر تکبیر الله لمه خطر الله اکبر د مخه دا سوچ کوم چې کعبه زما مخته ده او پښې چې د زما تر پښو لاندې پل صراط دی او زما راسته طرف ته جنت دی او په چپ طرف می جهنم دی او په سر باندې د مرګ فرشته چې کومه د ملک الموت چورته هغه زما په سر باندې ولاړه ده او دا خیال کوم چې دا زما اخري المنځ دی کله چې بل منځ ماته نسی ملاو په دغه اطمینان سره بیا الله اکبر وایم تکبیر تحریمه وایم دغه بعد بیا سوره فاتحه چې وایم دغه سوره فاتحه ترجمه په ذهن کې راولم سوچ کوم چې څه معنی دغه سوچ سره زدا سوره فاتحه وایم بیا سورته وایم بیا په ډیر اطمینان په سکون سره بیا رکوع وکم او په ډیر په عاجزۍ سره بیا سجده وکم په دغه طریقه باندې وځ خپل منځ کوم او بیا د المسلم وکي د الله د ذات څخه دومره امید لرم چې الله زما اعمال چې دغه قبول کړي او په دې باندې بیرېږم چې داسې نه کمی پکې راغلي الله یې مردود نه کړي عصام رحم الله څو ورته وایي هغه ورته د څو وخت د المنځ کې دا رقم په دونه شایسته طریقه باندې وایي ډېر سکاله دا رقم المنځ کوم عصام رحم الله وژړل وایي ما خو یو منځ هم داسې نه دی کړی چې دومره په توجه باندې ته المنځ کې ډېر سکاله مسلسل داسې المنځ کې د په باره کې راځي د عاصم بلخی رحم الله په باره کې راځي وایي جمعات ځین ولاړی دومره سخت غمګین شو ډېر سخت پریشان شو دوه کسان ورته راغلل پوښتنه باندې وکړه چې تاسو مونږ جمعات ولاړی موږ ته تعزیت کوو ته تسلی درکو وای دا وژړل کنن زما بچي وفات شوی نیمه بلخ به ما ته راغلی ما تعزیت به کړی په یو روایت کې راځي وای تر لږ زره زیات کسان به ما ته راغلی چې تا بچي مړ شوی دی ما ته به پتا کړیو تعزیت به کړیو لیکن نن زما جمعات فوت شو زما سره جمعات ولاړی دوه کسان خالی ما ته رالو د دې سره معلومی چې د خلکو د دین مصیبت د دین نقصان چې د خلکو په نظر کې ډیر هلکه دی په دغه باندې وژړل هغه خلکو به د خپل المنځ چې دی هغه به ډیر پریشان کېدل په دې باندې تعالی رسول په باره کې راځي او چې کوم به اذان وشو د المنځ وخت بسو د درنګ به تک جوړ شو او په کپ باخته سو به کپې دی چا ورته چې ولې پریشان شوي او د دومره غټه ذمہواری وخت را لې ګور زه سم ادا کوم کې نه کوم ادا د دومره غټه استی مخ ته پیښېږم دا ټیم د الله په مخ کې درېږم نو په دغه ډیر غبراو سو پریشان بس نو موږ هم د خپل منځونو داسې جوړ کو ګور دا خلک ناشته مختلفه څوک د 40 کال ولادي څوک 50 کال ولادي څوک 150 والا شپته والا او یا والا مختلفه موږ دا سوچ کو چې زما باندې المنص فرسوي دي دا غي ورځ ست تر اوسه پوری زما په مانځ کې فرق راغلی دي کړی راغلی یعنی پروش کال چې ما کم منځ کوي څومره په توجه می کوي اوس په دا یو کال کې زما په مانځ کې څومره فرق راغلی دي آیا زما په مانځ کې خود پیدا شوی دي کړی پیدا شوی د دنیا کار چې کو پاره کې په یو کال کې موږ چې نسو مایر کار پرېږدو ګرځي وای دا څنګه کار دي زه مهارت نه سماسلو دا کار ما په سمجھ کې نه راځي بل کاروبار شو کوي بل شي شو کوي لیکن یو منځ داسې دی چې پاره کې موږ دا سوچ نه کوو چې پروش کال دا کال منځ زما فرق کړی کړي کړي د سارو د ماپشن منځ فرق کړی کړي کچېره د سړی فرق کړی نو هغه الحمدلله وای شکر دی وباسي کې فرق نه کړی نو سوچ پکار دی چې د منځ کې زما فرق ولې نه راځي ډیر کال منځ کوم هغه منځ دی نمی په صرفاته کې خوند را لې او بل دویمه خبر اخیری خبر ته کوم چې د منځ الفاظ موږ د کو ډېر ضروری مسله ده تجوید باندې د منځ الفاظ د کو دا ډېر خرابیان راولي داغه وجه زه د توام لکه اوس په اردو کې یو سړی د بزیته بکری وای او سودا ته بکری وای خالی په زیر او زبر کې فرق دی یعنی زبر دی ورکی بکری بزیته وای او زیر دی ورکی بکری سودا ته وای څومره فرق دی سودا او بزیته څومره فرق دی بل سوره اخلاص دی اوس یو سړی چې اصل دا دی قل هو الله احد نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې ته وایې چې الله یو دی اوس که سړی وایي کل دا بل کاپ وایي
هو الله احد د دې مطلب دا شو ته اخره چې الله یو دی فرق یې څومره ډیر شو نو په دغه وجه موږ په خپل منځ باندې یو قاری صاحب ته یو مولوی صاحب ته یو چا تکشینو یو تبلیغي تکشینو چې هغه تجوید برابري د زما د منځ الفاظ ته واوره د زما مون صحیح دي کني سي دا څنګه چې موږ کول وایو هغه مطلب دا دی چې ته وایې چې الله یو دی د تجوید د نه برابرې دوه وجه بداوي چې موږ وایو ته اخره چې الله یو دی څومره فرق شو دا موږ څنګه قبليږي نو په دغه وجه خپل تجوید برابر کوشش وکړو په غټ عمر باندې خلکو مدرسې شروع کړې بیا عالمان جوړ شو او خالي تجوید برابرول د منځ الفاظ برابرول دا هیڅ مشکل نه ده شرم خبره نه ده باید چې موږ کوشش وکړو په دې باندې خپل الفاظ برابر کړو الله دې عمل